مشران شکر دی دوره جمدي دي د هلکانو خو به یې څه نه وایي والې ورته دا مشرونه جمدي ډېر ښکلی پروګرام او ډېر ښکلی پوزیشن روان دی. الله دې دغسې پروګرامونه په پښتونخوا کې نور هم ډېر کړي چې د پښتنو د پښتو سره او د پښتنو د یو بل سره مینه پیدا شي. بس شعرونه به دغه ووایم تاسو ته په پښتنه مینه باندې چې د دغې راز د دې غرض د سواله څوک خبرېږي د دغې راز د دې غرض د سواله څوک خبرېږي زما د ستړي ژوندانه د خاله څوک خبرېږي او صرف د شعر په اورېدو مې خلک وا وا کوي نور د دې شعر د جوړېدو د خیاله څوک خبرېږي چې صرف د شعر په اورېدو مې خلک وا وا کوي نور د دې شعر د جوړېدو د خیاله څوک خبرېږي او زه خیر د هر وخت په راتلو د مجبورو منه خو کله ناکله خو راځه مې خواله څوک خبرېږي او دغه څو شعرونه نور چې څنګه چې په اوړي او په ژمي باندې نور بدلېږي نو داسې د وخت یاران د وخت سره اکثر بدلېږي او زړګیه ما به درته وې خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلېږي مننه چې زړګیه ما به درته وې خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلېږي تا ته به هر سړی د ځان په شان ریښتونې ښکاري خو دا د باور نه دي دا خلک ګورې زر بدلېږي او هغه خو اوس لا د جنون په لاره تګ شروع دنیا به بله وي ملګرو چې اوتر بدلېږي او دغه څو شعرونه به نور هم په پښتنه مینه ووایم چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي دغه د شعرګر د ټولو پښتنو ته چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي او زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې شي او بیا ورته زما په سترګو ګوره که د یاد شوم او ځوړند خر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې مه وجنه زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي او دغه سرمایه مې د اوتر جنون له ډېره ده او خیر دی که زه مړ شم خو شعرونه به مې پاتې شي او دغه څو شعرونه نور هم په پښتنه مینه چې د کوم یم ارمان چې زه استاد سرجیم ناست یم گوهر نوید صاحب او رحمان صاحب تر لالی وي خالد رحمان صاحب ظاهر شاه تاسو په دې نظم باندې خوشاله چې په ما باندې په سټیج نیو بهیږي وایي د استادانو د برکته کنه دا خو نظم دی چې ژوند مې ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وي بیا دې نظم دا وضاحت کوم چې زه په خپله شپنکی یم او کله کله چې مې څاروي ډېر ستړی کړي نو دا مې هغه تمنا کړې په دې ګورې استادان خفه کېږي نه چې ژوند مې ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وي او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وي او 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وي چې سهار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وي جمعه چوټي مې خپله وي اتوار مې سرکاري وي میرخان صاحب زمونږ سره هغه کار وکړه لکه چارباغ کې چې په پېشمني کې سړی سسکي او باغ پې روانې هغه دغه چې 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وي جمعه چوټي مې خپله وي اتوار مې سرکاري وي څادر مې جوخ اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وي او په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وي چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډري وي نو چې نه د چا ماتخت وی نه په ما د چا آواز وی او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې زم چېرته استاز وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې او په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وی
نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وی او په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی په تله چې وتلي 15 کیلو دی سلک ډېر زده کړي دی استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادو ما څنګه ژوندې د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز دی او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې زم چېرته استاز وی او بس دغه اخري غزل چې د انتظار ډېوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې نوید صاحب چې د انتظار ډېوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې د زړه په کور کې مې تیاره کړه چې ته نه راتللې او خپلې بېوسې تنخایۍ او خاموشۍ چې تنګ کړم د ډېره سوخته مې ناره کړه چې ته نه راتللې او ستا د یادونو خاپیري چې رانه ګیر چاپیر شو ورته شروع مې ستا کیسه کړه چې ته نه راتللې او یاره پتا چې مې د پړې وړې د زور وس نه لیده جوړ ملامته مې واده کړه چې ته نه راتللې او د لیوني زړګي قرار ده د ثواب په بانا ځان له مې صبر وظیفه کړه چې ته نه راتللې او بیا پکې ماله کروندې د مینې خوند نه راکه او د جنون دشته مې تاله کړه چې ته نه راتللې او اوتره ډېر مې ورته وکتل په تمه تمه او اخر مې پورې دروازه کړه چې ته نه راتللې یو جهان دلته لړ کېده